یو کس جومات ته ناست و ژړل یې بل کس پرې راغلی چې ولې ژاړې وروره چې شل کاله بعد مې زوی وشو هغه هم ورکوټه درې مېږیان روان وو باتروم ته ننوتو نو یو په صابون راسته یو په کموډ او بل په برش نو برش والا ته وایي چې شپه دې څنګه وایي چې ښه وه خو منګول به چیچلم نو صابون والا ته وایي چې ستا څنګه وه چې زما دا ښه وه خو چې ښویېدم به نو د کموډ هغې ته وایي چې ستا شپه څنګه وه نو ته وایي چې ښه وه خو چې ډزه ډوزه به و سیلۍ به و باران به یو کس بل ملګري ته وایي چې زه به لومړي ځل موټر روان یم نو چېرته وځم ورته وایي چې هسپتال ته به ځې وایي چې هسپتال ته به ولې ځم وایي چې پیره ځل به مې یو دغه پرې به وځم هسپتال ته به لاړ شم یو کس بل ملګري ته وایي چې زما نیکه اته یو کاله دی نو بل ملګری ورته وایي چې دا څه خبره نو ورته وایي چې زما نیکه که ژوندی وای اوس به سلو کاله یو شاګرد نو میس ته وایي چې زموږ میس راشي نو په اردو چې د اردو کلاس وي په اردو کې راته نو وایي چې د انګلیش کلاس وي په انګلیش کې راته نو چې د پښتو کلاس وي په پښتو کې راځي نو ورته وایي چې ستاسو خو د میس کلاس ده نو وایي چې میس راته واره که نه وایي چې میس ورته وایي چې شپ شپ وری نه تو ګیره به یو چې نښه انګور راشو که نو حاتي پرې راغلی حاتي ورته وایي چې څه کوې وایي چې انګور راشو کوم وایي چې وایي چې زه به ستا له پاسه وردېږم نو وایي چې انګور به راوشو کوم تا له متې درکړم او ځان هم به ووارم نو چې څنګه د چنډخې باندې څنګه ورتېدلی نو حاتي چې انګور راشو که نو چې ورته کتلي نو سترګې یې بخې چنډخې سترګې بخې راایستي نو چې حاتي ورته کتلي ورته وایي چې څه راته بد بد ګورې خو تا له هم چې درکړم